سلام، ښه راغلاست د کرکټ مهمو وروستیو پیښو ته. د افغانستان د قوشتېپې کانال کورنیو سیالیو په دوام نن د سپین غر او امازون لوبډلو ترمنځ لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په کابل کې د قوشتېپې ملي شلوریز جام سیالیو 5مه لوبه د باران د ورښت له امله بې پایلې شوه. د یادو سیالیو د اصولو له مخې دواړو لوبډلو ته یوه نومره ورکړل شوه. د ځوان انګلنډي لوبغاړي جاش بیکر مړینه. د انګلند کرکټ بورډ دغه هیواد د 19 کلنې ملي لوبډلې او ورسشایر کلب 20 کلن لوبغاړي جاش بیکر د مړینې خبر په ورکولو سره د کرکټ نړۍ هیښه کړه. ورسشایر کلب په دې اړه په خپره کړې خبرپاڼه کې د جاش بیکر د مړینې لامل نه دی په ډاګه کړی او د نوموړي کورنۍ په دې اړه د دوی خصوصي حریم ته د درناوي غوښتنه کړې. د پاکستان کرکټ بورډ د روغتیايي برخې مشر استعفا. د پاکستان ملي لوبډلې د تیز توپ اچوونکي احسان الله د ټپي کېدو په اړه د پاکستان کرکټ بورډ د ټاکل شوي 3 کسیز پلاوي لخوا له خپلواکو ارزونو او راپور خپرولو وروسته د احسان الله په درملنه کې د ځنډ او بې پامۍ له کبله د نیوکو له امله د یاد بورډ د روغتیايي برخې مشر سهیل سلیم له خپلې دندې استعفا وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستاني بورډ د خپلو لوبغاړو په روغتیا او درملنه کې په بې پامۍ تورن دی. د ویسټ انډیز او پاکستان ښځینه لوبډلو شلوریزې لوبلړۍ 4مه لوبه پاکستان وګټله. د پاکستان په کوربتوب د ویسټ انډیز او پاکستان ښځینه ملي لوبډلو د 15 شلوریزو لوبو لړۍ 4مه لوبه پاکستاني لوبډلې وګټله. د دې لوبلړۍ 3 لوبې ویسټ انډیز او 1 پاکستان ګټلې. 5مه لوبه نن ماښام په کراچۍ لوبغالي کې په ځایي وخت 2 بجې ترسره کیږي. او د آی پی ایل سیالیو په لړ کې د راجستان رایلز 2مه ماتې. د آی پی ایل سیالیو 50مه لوبه د دغه لیګ د بریدګرۍ لوبډلې سنرایزرز حیدرآباد او د سږني پړاو د ډیرو لوبو ګټونکو لوبډلې راجستان رایلز ترمنځ ترسره شوه. راجستان په خورا کم توپیر 2 منډو دغه لوبه حیدرآباد ته وبایلله او په سږني آی پی ایل کې 2مه ماتې وخوړه.